مریان ستاسو موږ ته په غوږ ماتونکی ځواب راکړي لله الملک داسې غوږ ماتونکی ځواب یې ورکړي چې په تاریخ کې به دوی یاد ساتي. غویور ولس په د تاریخ په دور کې ټول متجاوزونو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی ده. افغانستان په تاریخ کې یو بل اصل زیات شوی ده چې هغه افغانستان د امپراتوریو هدیره جوړه شوې ده. هر هغه څوک چې د افغانستان موجوده نظام ته د افغانستان ولس ته د افغانستان حریم ته په سپکه وګوري، الله رب العزت به د افغانانو په ذره باندې د دوی دسیسې شنډې کړي او د دوی سترګې به وړاندې کړي. د افغانستان خصوصا د لغمان ټول ولسونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ دي. هر هغه ملک یو غواړي چې د افغانستان په حریم باندې تیری وکړي، دوی به د خپل د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او دوی ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. ماشاءالله دا افغان دي ماشاءالله جزاك د پاکستان دغه تجاوز چې په افغانستان په فرضي کرخه او مرکز کابل باندې شوی کوم تجاوز شوی او د هغې د غندنې په خاطر راټول شوي او په دویم قدم کې خپل نظام او د وطن د دفاع او د ساتنې او د نظام سره د یو ځای د همکارۍ ودرېدلو په خاطر د مشران راټول شوي وو. دوی فیصله او پرېکړه دا وه چې موږ د خپل وطن او خاورې نه ساتنه کوو او نظام سره موږ همکاري او ودرېږو په د هر تجاوز کوونکي د افغانستان د اسلامي امارت د زړورو مجاهدینو ستاینه کوو، د هغوی ترڅنګ اوږه په اوږه ولاړ یو ټول ولس د دوی سره اوږه په اوږه ولاړ دی. هغه کسان چې په دې لاره کې قرباني ورکړې ده انشاءالله د هغوی ستاینه به په اسناد کې ملایم کوي. موږ خو د جنګ سره اخته یو، معمول جنګ مو اوس خفه یو چې جنګ نشته. یقیني خبره ده موږ دې ته یو چې دا جنګ پاکستان جوړ کړ نو د په ګټه هم نه دی، زموږ په ګټه باندې هم نه دی. د اورګون ولسوالۍ د اورګون ژوند د ټولو ولسوالیو محترمو ولسونو نننۍ جشن او د بریا لمانځل غونډې مراسمو ته مو ښه راغلاست او هرکلی وایو. تجاوز د حل لاره نه ده. که تجاوز د حل لاره وای نو دلته په دې ملک کې 20 کاله امریکایانو 14 کاله روسانو تجاوز وکړو خو هېڅ ګټه یې ونه کړه. سر خوړلی او سرماتې پښې ماتې لاړو. داسې به پاکستان هم سرماتې پښې ماتې لاړ شي.